السلام علیکم. په نننی دغه ویلاګ کې موږ تاسو سره درې مهم خبرونه شریکو. لومبي خبر د افغان مهاجرینو په حواله سره دی چې اوسه پورې په دغه دویمه مرحله کې کومه چې شروع کړې شوې ده څومره افغان مهاجرین افغانستان ته ستانه کړي شوي دي. دویم خبر د حوالې سره دی چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ کم تاوتریخوالی روان دی. په دې کې د افغانستان سره د هندوستان چې کوم ملاقاتونو سلسله روانه ده د هغې څه میسج دی. او دریم هندوستان چې کوم په خیبر پښتونخوا کې یو د لوی ترخګرې پیښې تابع کړې وه هغه سیکورټي فورسز څنګه ناکامه کړې ده. په دې حوالې سره موږ تاسو سره تفصیل ذکر کوو. اول ورځ ټي ټي پي لا دغه پلان جوړ کړی و چې هغوی به په خیبر پښتونخوا کې د وزیرستان حسن خیل سیمه کې یو غټه کاروایی کوي. هغه کاروایی کې چې کوم د آرمي افیسرز دي کوم د آرمي افسران دي هغه به پناه کولی شي او دوی ډېر زیات په لویه شمېره کې ټي ټي پي چې کوم جنګیالي دي هغه یې رالېږلي وو. هغه وسلوال هلته کاروایی کوله. خو د پاکستان چې کوم سیکورټي فورسز ادارې دي هغه وینا ده چې مونږ په وخت باندې هغوی ته خبر شو د هغوی خلاف مونږ ګرینډ اپریشن وکړو او په هغه اپریشن کې څلور د پاسه 50 یعنی 50 ترخګر هغوی په نښه کړل او هغه یې وجلي دي. او دغه د هندوستان کومه غټه منصوبه وه چې هغوی خپله بدله اخیستله د پاکستان نه د مقبوضه کشمیر کې چې کومه واقعه رامخې ته شوې وه هغه واقعه د پلګام سیلګرو سره وه او هلته 26 سیلګر وژل شوي وو. نو د هغې د بدلې اخیستو دپاره خیبر پښتونخوا کې وزیرستان کې د ټي ټي پي په مرسته باندې دغه پیښه کیدونکې وه او د آرمي چې کوم افسران دي هغه په نښه کول کېدل. خو سیکورټي فورسز ادارې وایي چې مونږ په وخت باندې د هغوی پر ضد کاروایي وکړه او هغه ختم کړل او دغه د هغوی چې کومه غټه منصوبه وه هغه مونږ ناکامه کړه. خو د دې خبرې په آزادو ذرایعو نه اوسه پورې تصدیق نه دی شوی ځکه چې هلته کمیونیکیشن ګیپ دی. دومره په ظاهره باندې میډیا هلته اپروچ نشته دی او انټرنیشنل میډیا هم هلته اپروچ نشته دی. نو دې په وجه باندې دغه خبر لا په آزادو ذرایعو نه تصدیق نه دی شوی. خو چې کوم پریس ریلیز جاري شوی دی د فوج د آی اس پی آر لخوا په هغې کې دا ویل شوي دي چې هغوی د هندوستان لخوا دغه پلان شوی یوه لویه منصوبه ناکامه کړې ده. اوس راځو د بل خبر پلو. بل خبر دا دی چې د بي ایل اے یو تن په کندهار کې وژل شوی دی. دغه کس څوک و د کوم ځای نه راغلی و د دې حوالې سره نور څه تفصیل نشته دی او په دې باندې افغان حکومت بار بار انکار هم کړی دی. هغوی وایي چې د بي ایل اے یا د ټي ټي پي دلته په افغانستان کې د هغوی ټکانې نشته دی هغوی ځایونه نشته دی او نه چاله دغه اجازه ورکوي چې هغوی د بل ملک خلاف د پاکستان یا د بل ملک خلاف خپله خاوره استعمال کړي. نو هغه په انکار کې دي. خو د پاکستان چې کوم آی اس پی آر دی هغوی دغه خبره شایع کړې دی چې د بي ایل اے یو اهم کمانډر په کندهار کې په نښه کړی شوی دی. ورسره یو بل خبر تاسو سره مونږ شریکوو چې دا خبر د نیویارک ټایم دی د امریکا چې کوم ورځپاڼه ده هغه دا خبر شیر کړی دی چې په هندوستان کې بهارت کې چې کوم د مختلفو ملکونو سفیران دي هغه یې رابللي او هغه چې کله هغوی راوبلل نو د پلګام چې کومه پیښه او یا واقعه شوې ده د هغې په حواله سره ورته بریفینګ ورکړو. ورته وویل شول چې دا د پاکستان په بنا باندې شوې ده د دې شاته د پاکستان لاس دی او ډېر زیات ظلم یې کړی دی. زمونږ مظلوم چې کوم سیلګري دي عام ولس دی هغه یې په نښه کړی دی. نو د هغې په حوالې سره ورته بریفینګ ورکړی دی او بل د کله چې دغه د سفیرانو دغه بریفینګ ختم شوی دی بهر راوتلي دي نو میډیا سره یا د نیویارک ټایم چې کوم نماینده دی د هغوی سره د هغوی انټرویو شوې ده. هغوی خو نومونه ونه ښودل چې مونږ د کوم ملک نه یو یا څوک یو دغه سفیرانو. خو هغوی ته دغه انفارمیشن ورکړي دي چې هندوستان د هغه تیاری کوي د اټیک تیاری کوي په پاکستان باندې او دا کوشش کوي چې پاکستان ته زیان ورواړي او یو فوجي اپریشن وکړي پاکستان کې. پاکستان هم خپل رد عمل دا ښودلی دی چې پاکستان هر وخت په هر ډول باندې د هندوستان چې کومه حمله ده هغې تیار دی. موږ به ورله جواب ورکوو او خولې ماتې جواب ورکوو. پاکستان دغه وینا کړې ده او ورسره اکثر لا د ابینندن چې کوم مثال دی هغه ورته وړاندې کوي چې تاسو مخکې هم راغلي وای جازونه هم راړولي وو موږ دغه خلاف کاروایي وکړه ستاسو جازونه هم راوغورځول او ابینندن باندې موږ درله چې اوس کله اوس په سوشل میډیا باندې ټوکې هم جوړیږي چې
یو کس دی هغه چیناکونه په هغه باندې ایښي دي په انغري باندې او کال کوي نریندر مودي ته هسې فرضي کال کوي او وایي چې تاسو به څومره کسان جګړې رالېږئ جنګ له رالېږئ چې د هغې مطابق موږ له چایو بندوبست وکړو. داسې فني خبره موږ تاسو سره شیر کړه. زه د افغان کډوالو د شمېرې په پلو چې په دغه دویمه مرحله کې دغه تیر کم یو 2 ورځې دي په دې کې څومره افغان کډوال ستانه کړی شول او څومره ای سی سی کډوال دي ورسره څومره غیر قانوني دي چې هغوی سره هېڅ کاغذونه نشته دی او بل دا چې د کومو سیمو نه څومره افغان مهاجرین واپسي کړی ده. دغه تفصیل طرف ته راځو. نو په دویمه مرحله کې په دې کې 828 ای سی سی کارډونه والا او د سره 1240 غیر قانوني افغان مهاجرین په تورخم پوله باندې ستانه کړي شوي دي او په دغه دویمه مرحله کې دا خو د پرون ورځې ډیټا ده، د هغې نه وړاندې چې کومه ډیټا وه په هغې مطابق چې اوسه پورې د ای سی سی کارډونو والا دغه شمېره یو کم 13,000 ده او چې کوم غیر قانوني دي د هغوی شمېره 18,000 ښودل کېږي. د اسلام آباد نه 2129 افغان مهاجرین ستانه کړي شوي دي. د سره د پنجاب نه 19,000، د کشمیر نه 1915، د ګلګت نه 2 او د سند نه 440 غیر قانوني افغان مهاجرین افغانستان ته ستانه کړي شوي دي. ورسره د خیبر پښتونخوا نه چې کومه ډیټا راجمع شوې ده او په هغه ډیټې تر مخه چې څومره دغه د سلسله شروع شوې ده اوسه پورې نو 15 لکه د خیبر پښتونخوا نه هغه افغان مهاجرین افغانستان ته ستانه کړي شوي دي. کوم چې غیر قانوني وو یا د هغوی سره ای سی سی کارډونه وو د هغوی شمېره 15 لکه ښودل کېږي او د بلوچستان نه 41,000 تر دې دمه ټول افغان مهاجرین افغانستان ته ستانه کړي شوي دي. دا خو هغه شمېره موږ تاسو سره شامله کړه کوم چې سرکاري ده او اوسه پورې موصول شوې ده. تاسو که مختلفو سیمو نه تعلق لرئ او تاسو هلته ګورئ چې ستاسو په چم ګاونډ کې داسې مهاجرین به وي، داسې کډوال به وي چې هغوی به افغانستان ته ستانه شوي وي، نو تاسو د دې خبرې تصدیق موږ ته په کمنټس کې کولی هم شئ. اوس راځو د دغه ویلاګ دویم خبر طرف ته چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ لانجه روانه ده. افغانستان کې د هندوستان چې کوم خصوصي نماینده دی د ایران او افغانستان دپاره هغه هلته ویزټ کړی دی او هلته یې ملاقات کړی دی. په دغه ملاقات کې خو ویل شوي دا دي چې زمونږ او ستاسو ترمنځ یعنې د هند او د افغانستان ترمنځ ډېر غوره او بهتر تعلقات دي. خو که وخت ته وکتلی شي دا وخت داسې دی چې د ډېر زیات ټینشن روان دی د پاکستان او هندوستان ترمنځ او په دغه وخت کې د هغوی خصوصي نماینده افغانستان ته تګ دا د کمې خبرې میسج پاکستان ته ورکوي. که چېرې په خوله باندې وینا هم ونه شي خو د هغې د دغه وخت چې کوم دا ویزټ دی د دې نه خلک معنا او مطلب اخلي. نو دا یو ویزټ شوی دی. په ویزټ کې خو عمومي په ظاهره باندې د تجارت او تعلقاتو خبره شوې ده خو د هغې پسې پرده چې کوم محرکات دي هغه تاسو ته به هم په خپله باندې ډېر زیات ښه معلوم وي. په ننني دغه ویلاګ کې هم دومره. که ژوند وفا وکړه بیا به حاضرېږو. تر هغه وخته پورې خپل ملګري ذاکر الله له اجازه ورکړئ. د الله په امان.